بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السادس الصداقة شپږم درس دی د ملګرتیا تر عنوان لاندې. د اتم صنف د عربي کتاب 25مه صفحه الصداقة المشهد الأول. کېدای شي دلته موږ سره یو څه محاوره وي د یو څو کسانو یا د یو څو شیانو ترمنځ خبرې اترې وي. ګورو چې دلته څه روان دي. الحوار. که چېرته تاسې د عربي ژبې نور درسونه چې زموږ د یوټیوب په چینل کې دي هغه تعقیب کړي وي، هلته مې الحوار ډېر ښه معنا کړی دی. حوار عموما د یو نه زیاتو کسان چې کله خپل منځ کې خبرې کوي هغې ته موږ حوار وایو. څوک چې ځان سره خبرې کوي هغه نه. نو ګورو چې دلته حوار دی، څو کسان په خپل منځ کې خبرې کوي. د هغې نه مخکې چې خبرې کوي د هغې مقدمه ده. المزرعه پټی، المزرعه پټی، واسعة پراخه ده. المزرعة واسعة پټی پراخه دی. وفي طرف المزرعة، وفي او په طرف پښتو کې هم یو اړخ دی، طرف دی. المزرعة د پټي، وفي طرف المزرعة او د پټي په طرف کې اړخ کې عصفور مرغۍ ده، وارنب سوی ده، وضفدعة او چنګښه ده. قال العصفور، قال وویل العصفور مرغۍ، یا ارنب ای سوی، یا حرف ندا دی لکه چاته چې موږ چغې کوو آواز کوو ای، یا ارنب ای سوی، انتې ته. که دا چېرته سوی په عربي کې مؤنث ده، پښتو کې مؤنث ده. که دا مذکر وی نو موږ به ویلی انته، خو دا چې مؤنث ده انتې جمیلتون ښایسته یې، وماهرتون او ماهره یې تکړه یې، فی شؤون البیت د کور په کارونو کې، د کور په معاملاتو کې، د کور په مسایلو کې. قالت وویل الارنب سوی، وانت او ته، یا عصفور ای مرغۍ، لطیف الحرکت نرم حرکت کوي، ښه تګ کوي. وتطیر فی الهواء، وتطیر او الوزي فی الهواء په هوا کې. قالت وویل الضفدعة چنګښې، انا لست جمیلة کالارنب، انا زه لست نیم جمیلة ښایسته، کالارنب کا په شان حرف دی لکه یو څوک وایي که نه. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي ولیس الذکر کالانثی، نه دی نر د ښځې په شان، دا که چې دی په شان. انا لست جمیلة زه ښایسته نه یم، کالارنب د سوی په شان، ولا لطیفة کالعصفور او نه نرمه د مرغه په شان. قالت الارنب، قالت وویل، که مؤنث وي قالت، که مذکر وي قاله. قالت الارنب سوی وویل، ولکن مگر، لکن پښتو کې هم وایي نقیقه کې جمیل. نقیق د چنګښ یا کوم غږ چې دی نق نق چې کوي که نه. عربي کې عموما د عربي ژبې یو کمال دا دی د چرګ اواز بیل نوم لري، او د اوس لکه د بلبل اواز ته صفیر وایي، صفیر. نهیق د خر اواز ته وایي، او همداشان عواء الذئب دی لکه چې عواء. همداشان هر حیوان خپل غږ لري او دا غږ یې چې دی په عربي کې نوم لري. نو نقیق الضفدع، نقیق چې دی دا د چنګښې غږ ته وایي. اوس ارنب یا سوی چنګښې ته څه وایي؟ ولکن نقیقه کې جمیل، خو ستا دا غږ چې دی دا ښایسته دی. و انت او ته
تعریفینه پیژنې. تعریفینه ځکه وایو دا یا نون په هغه وخت کې استعمالوو کله چې موږ سره مؤنث اسم وي. چونکې چونګښه چې دی مؤنث ده نو تعریفینه دی. که چېرته مذکر لپاره وایي بیا وایو تعریفو، مؤنث دی تعریفینه. موطن ځای ته وایي. مواطن ځایونه جمع ده. المیاه د اوبو. ماء اوبه مفرد دی. المیاه جمع ده د اوبو. وانت تعرفین مواطن المياه او ته پیژنې د اوبو ځایونه. قال العصفور مرغۍ وویل اوه پښتو کې وایو کنه. عندي سؤال ما سره پوښتنه ده. قالتا دواړو وویل. قالت وویل، قالتا وویل، قالو هغوی وویل. که چېرته څوک د مفرد مؤنث او جمع په هغسې نه پوهېږي درس مې تیار اپلوډ کړی دی. یوټیوب چینل ته ورشئ. که یوټیوب چینل مو نوی پیدا کړی او دا ویډیو د بل ځای نه ګورئ یوټیوب سرچ باکس کې اصغر صلاح ولیکئ. هلته پلیلیست ته لاړ شئ. په پلیلیست کې د نحوې او صرف درسونه دي. هلته ما مفرد مذکر او مؤنث شرحه کړي دي. مفرد مؤنث او مذکر وګورئ تاسې او هلته به وکولی شئ چې دا قاله، قالتا او قالو ترمنځ فرق وکړئ. قالتا دواړو وویل. الارنب والضفدع چنګښې او سوی. ما هو سؤالک ستا پوښتنه څه ده، سوال دې څه دی؟ قال العصفور مرغۍ وویل ما رأیکم ستاسو نظر څه دی؟ فی ان نتصادق، فی ان چې وکړو نتصادق ملګرتیا. ما رأیکم فی ان نتصادق ستاسې نظر څه دی چې موږ ملګرتیا وکړو؟ قالتا هغوی دواړو وویل الارنب والضفدعة سوی او چنګښې. هذا دا لیس نه دی بعیدا لرې. هذا لیس بعیدا دا لرې نه ده. قالت الارنب سوی وویل هيا نتصادق راځئ چې ملګرتیا وکړو. قالت الارنب سوی وویل هيا نتصادق راځئ چې ملګرتیا وکړو. هيا داسې دی په عربي کې لکه موږ وایو ځئ چې ځو مسجد ته. لکه انګلیش کې لیټس گو ټو ماسک یا لیټس گو ټو مسجد، لیټس گو ټو سکول. دا لیټس عربي کې ورته څه وایو؟ هيا. قالت الضفدعة چنګښې وویل اجل هو نتصادق ملګرتیا کوو. تصافح الجميع. تصافح روغبړ ته وایي عربي کې دا لاسونه چې سره میلاوئ. تصافح الجميع ټولو روغبړ وکړ. وفرحوا او خوشحاله شول بالصداقت په ملګرتیا. تصافح الجميع ټولو روغبړ وکړ. وفرحوا بالصداقت او په ملګرتیا خوشحاله شول. معانی الکلمات د کلماتو معناګانې. مواطن المياه اماکن المياه. مواطن المياه مطلب د اوبو ځایونه. نتصادق نكون اصدقاء ملګري شو. نقیق صوت الضفدع د چنګښې غږ دی. د نن لپاره هم دومره درس بس دی. ونلتقي ان شاء الله في الدرس المقبل والى اللقاء القادم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.